د بلخ ولایت د عدلیې رئیس د اسلام له نظره د بښنې په ارزښت خبرې وکړې او زیاته کړه چې په اسلامي ټولنه کې د مسلمانانو ترمنځ عفو او بښنه له غوره خصلتونو څخه بلل کیږي. نوموړي همدارنګه د عفو او انساني او اسلامي ارزښتونو د ساتنې په اړوند الهي احکامو ته په اشارې وویل چې بښنه کول د الله تعالی له سترو نعمتونو څخه دی او له مسلمانانو څخه یې وغوښتل چې ځانونه په الهي احکامو مزین کړي. یا کس به تو بدی میکند تو نیکی میکنی شیطان خود رو نمیمانه. خو البته این دفع کردن بدی به نیکی این کار هر کس هم نیست. این کار مردان است، کار عاقلان است، کار کسایی هستند که اونها حکیم هستند، کار کسایی هستند که او عمل کننده به قرآن و به سخنها و فرامین پروردگار متعال عمل کننده می باشه. د یادولو وړ ده چې د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په یاد ولایت کې د ټولنیزو چارو او د لږکیو ترمنځ د ثبات رامنځته کولو په موخه ولسي جرګې په لاره اچولې چې پکې د اسلام له نظره د بښنې په ارزښت خبرې اترې وشوې.